Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، یو ځل بیا پودکاسټ ته خوش آمدید. د زکات مسلې مونږ بیان شروع کړې وي. ان شاء الله شیخ صاحب مونږ سره موجود دی. هغه سوالونه چې د ملګرو دي د زکات متعلق ان شاء الله هغه باندې رڼا اچول کیږي. شیخ صاحب سوال لا دی چې یو کس کور لري، مثال درې صورت به زه بیان کما. کور دی د خپل ځان لپاره اخیستی دی، کور دی پراپرټي ده جوړ کړی دی، په کرۍ ورکړی دی، او کور دی خرڅې مطلب پراپرټي خرڅې، په کومو کې زکات شته او په کومو کې نشته شیخ صاحب؟ کور او ځمکه دا دواړه هم دغه درې قسمونه لري تاسو چې څنګه ذکر کړل. یو هغه دی چې کور د خپل اوسېدو دپاره دی او ځمکه د خپل کښتوکر دپاره ده. په دې کې په اتفاق د فقهای کرامو زکات نشته، او دا وجه ده چې صحابه کرامو په دور کې صحابه کرامو کورونه لرل، ځمکې لرلې د کښتوکر، نو د هغې د حاصلاتو نه د ځمکې د حاصلاتو نه زکات اخیستل شوی دی، لکن خود د دې ځمکې زکات چې دا قیمت کې او د زکات دا نه دی اخیستل شوی. دویم هغه کور دی چې سړي په اجاره باندې چاله ورکړی دی، اجاره. نو علی ارجح اقوال العلماء د دې په دې حاصلاتو کې زکات دی، ځکه زکات په مال نامی کې دی، نمو د حاصلات کې دا کرایه کوي. دا کم چې کور دی دې کې نمو نه راځي. علی ارجح اقوال العلماء چې کم حاصلات راشي او هغې باندې کال تیر شي هغه نه به زکات ورکولی شي. مثلا یو پلازه د غټه د هغه 10 لاکه یا 20 لاکه 80 لاکه غټې پلازې د هغې 80 لاکه روپۍ مثلا کرایه ده او هغه جمع کیږي او هغې باندې کال تیر شو، نو بیا به د هغه نه د پیسو مطابق زکات ورکوي، په 1 لاک کې 2,500 روپۍ به زکات ورکوي. دریم هغه کورونه او هغه ځمکې چې هغه اخیستل کیږي او خرڅول کیږي چې هغې ته پراپرټي ویلی کېدلی شي، چې یو تاجر د ځمکو یا د کورونو تجارت کوي، نو دا به د تجارتي مالونه دي، عروض التجاره چې ورته وایي. او د جمهور اهل علم رایه دا ده چې په عروض التجاره کې زکات دی. لکه امام مجاهد رحمه الله د دې آیت په باره کې چې یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، و د دې نه مراد تجارتي مالونه دي، لکه څنګه چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې د دې نه استدلال کړی دی چې دا تجارتي مالونه د دې نه مراد دي. او داسې بعضې روایات هم شته دی په دې باب کې چې هغې کې څه ناڅه کمزوري شته ده، لکه امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرج الصدقه مما نعده للبیع. موږ ته د الله نبي حکم کړی دی چې موږ به د هغه شي نه زکات ورکوو چې کوم مو د زکات دپاره تیار کړي دي، خو د دې روایت کې لږ ضعف دی، کلام دی. او دریم استدلال د تجارت په مالونو باندې هغه حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات د راجمع کولو د پاره ولېږه، نو به تراله ول عباس رضی الله عنه زکات را نه کو، مجمل را نه کو، او دغه رنگ ابن جمیل را نه کو، او دسی د خالد ابن ولید را نه کو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا یو خو دا خبره بده ګڼي چې الله او رسول چې دا غنی کو نو زکات نه ورکوي. عباس دنو زکات په ما باندې دی، در روان کالم په ما دی، ځکه نبی سم د مخکې اخیسته. او هر چې خالد رضی الله عنه نو په هغې باندې تاسو ظلم کوئ، ځکه هغه خپل اسلحه او خپل زغرې هغه وقف کړي دي. دلته د محدثینو 2 نظریې دي. یو نظریه دا ده چې یعنی خالد ابن ولید رضی الله عنه نفلی دومره صدقه وکړه چې خپل زغره او اسلحه ټوله وقف کړه، نو پرځي زکات باغ څنګه منه کې تاسو په ظلم کو. دویم قول د محدثینو په دې باب کې دا دی، د فقهای کرامو چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د زکات نور مامورینو په دا خیال کړو چې دا کمالونه چې دي دا عروض التجارت دي، د زکات منګل راکا، او هغه عروض التجارت نو بلکې وقف کړي. نبی سم ویل چې خو عروض تجارت نه دي، وقف کړي دي، تاسو دې زکات څنګه اخلي؟ په دې بنیاد جمهور فقهای کرام رایه دا ده
چې په عروض التجارت کې زکات شته نو عروض کې یو سړی د زمکو تجارت کوي د زمکو زکات به ورکړي کله لرګو کوي دا غینه هم زکات ورکړي ک کپړو کار کوي نو قیمت پیسو ته بیراړي او د پیسو مطابق به زکات ورکړي شیخ صاحب محترم یو کس دکان لري د خلکو په اصطلاح کې پرچون دکان دی مثال 100 روپو مال پکې دی دا هر یو آیټم به بیل شماري چې مثال د 100 روپو دا د 2000 کنه مجموعي حساب وګي چې ما سره په دې دکان کې د 100 روپو مال له او ګټه په واچ څنګه زکات به دکاندار ورکړي نو دا واضح خبره ده چې مجموعه د دې فی ایټم نه لاس ترازی چې د سی وای چې د 100 روپو مال دی دا ولي وای زکه دا مجموعه ایټم یو به حسابي نو کدا چرته د سره د مترقی او پروګرامي لکه کمپیوټر کې د سره ثبت وي یا په بل شي کې او خپل ریټونه هغه برای راس راځل شي نو به د هر یو ځان شمار ته ضرورت نشته ځکه دته د شمار چې د تر مجموعه شوی دی خو زکات به هم د څه کوي چې دا څومره مال د سره دی دا مال برای حساب کی لکه د پلاني شي د دې شي 100 روپۍ قیمت د دې 15000 د دې 2000 د دې 1000 د دې د بازار سره کاپي کې ولي کې مجموعه 10 لک روپۍ شوي نو د 10 لک روپو زکات به ورکړي شیخ صاحب محترم یو کس دی هغه سره د غټي ټیلر دی په 2 کروڑو په 3 کروڑو په 1 کروڑ باندې دی آی په دې ټیلرو کې زکات شته چې په ټیلرو کې به ورکړي څنګه طریقه د زکات دا هم بعض فقهای کرامو دا ذکر کړی دي چې د بد د ټیلر په د سرمایه کې او د غرنګ مشنګرین چې کوم دي داغه سرمایه چې مثلا په 1 کروڑ اخصه د 1 کروڑ زکات به ورکړي لکن د کتاب او سنت د دلایل نوازده خبره واضح کیږي چې زکات په مال نامی کې دي هغه مال چې هغه نمو کوي ټیلر چې تا واخصو ټیلر کې نور طریقې نه راځي مشنګری چې دراله مشنګری کې نور ترقی نه راځي په ځای پرته ده د دې بده مثال لکه یو سړی دکان واخلي او هغه دکان مثلا د 100 لک روپو د خور پکې د دکانداری کوي نو د دې دکان چې کوم پیسې دي چې مثلا 10 لک په دکان ورکړي بده کې زکات نشته د دې په ډیکوریشن باندې چې کوم پیسې ورکړي بده کې زکات نشته وجدار چې دا نامي مال نه دی زیتیږي نه ګټه نه کوي ډیکوریشن په ځای پاتې دی بلکې اگر حقیقت راځي تا چې د دې امور د یو دفتر په ډیکوریشن باندې 10 لک روپۍ ولګول 100 لک دی ولګول دا چې به ته خرڅې 15 لک نه کوي نو لہذا د مال نامي نه دی چې نامي نه دی نو د حاصلاتو نه زکات لکه څنګه چې د زمکه د حاصلاتو نه زکات دی کور په کرایه ورکړي د کور د کرایه د حاصلاتو نه زکات دی دکان دی واخصو پای کې کار روزګار کنه کوم حاصلات ګټه چې راځي دا غي نه زکات دی نو د سې دا کوم ټیلر او مشنګرین چې دی په دې کې زکات نشته بلکې د حاصلاتو نه زکات دی او دا قول د اقوال د علماو نه راجح کاری په دې باندې د علماو السعوديه فتوا هم په دې باندې او شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین رحمه الله او دا سنور اهل علم چې غوي دا مسائل خد دقیق او باریک چلی نو د کتاب او سنت د نصوص سره هم دا مسله موافقه کوي شیخ صاحب په حاصلاتو نه فصلونو کې مثال بادرنګ شو مڼې شولې آی په کوم حاصلاتو کې وسړی عشر او خلکو په اصطلاح کې زکات ورکول په هر یو کې دی کنه د پر خاص شریعت څخه دغه یې چې لکه دی کې ورکې څومره چې وشي د فصل کې به زکات ورکول دی باب کې د اهل علم درې نظریې دي یو قسم هغه خلک دي چې هغه ډیره پراخي کړي دا چې هغه وایي چې څه شی د زمکه نه راوځي زکات ورکړي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وایي چې په دې سبزیجاتو کې زکات ده په دې شنه میوه کې زکات ده او د غرنګي په دې غنو کې زکات ده او دا سينور دویم قسم هغه خلک دي چې هغه وایي چې نه په دې باب کې ډېر تنګي کوي هغه وجه صرف سلور شزونه د الله نبی ذکر کړی دي انما الزکات فی الاربعه د الفاظ راغلي دي او المات یا معاذ رضی نبی اسلام یمن ته لګل المات نبی اسلام حکم کړی چې سلور شزونه علاوه بدنور شنه زکات ناخلی چې پای کې غنم دي وربشي دي مېز وڅ دي او کجوري دي سلور شزونه دي دریم قول د اقوال د علماو نه لک توسط باندې دی او په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتوا ورکړی دا او دا قول راجح کاری هغه دا دی چې کوم سيزونه منسوسی وارد دي
او یو شی د په هغه دور کې الته موجود نه و لکن هغه معنا پکې موجوده ده نو دی کې هم زکات ده مثال په تور باندې د الله نبی وربش او غنم خودلې دي خو جوار هغه وخت کې په زمینه عرب کې په کثرت موجود نه نو د نزدې زکات نه اخستل شوی لکن چې موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو نو دا جوار چې کوم ده دا هم هغه څه د پاره استعمالي کوم د پاره چې غنم او اوربش استعماليږي چې هغه د انسان غذا ده د انسان غذا ده هغه حبوب دي دام حبوب دي هغه پیمانه کې دام پیمانه کې نن سبا هغه وزن کې دام وزن کې او دویم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حب لفظ ذکر کړی چې سما کان من حب لفظ راغله چې کم حب ودانی وي او دغه حبوب دي لہذا په دې ټولو حبوبو کې یعنی د انسان هغه رزق چې هغه خوري او خزانه کې ذخیره کیږي نو پای کې زکات دي هر چې خضروات دي مثلا لکه سبزیجات شو بادرنګ شو داسې نو ټنډي او بینډي وغیرہ نو دغه زکات نشته البته که یو سړی د مثلا هغه په یکړو زمکه په دې زمیدار باندې کړلې ده نو کومې پیسې چې لاس تراغله او په هغه باندې کال تیر شو لکه د عروض التجارت په مقدار باندې نو په هغه باندې به زکات په هغه پیسو باندې ده من جمله د عروض التجارت نه جوړ شو تجارتي سامان شو نو په دې وجبانه باغ زکات ورکې نور د عشر چې کوم دی یا نسب عشر چې راځي دا نشته دویمه خبره تاسو د دې د مقدار وکړه چې څومره مقدار ته ورسیږي نو زکات به ورکې دلته د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا چې لګو کې ډیر نو به زکات به ورکې او مما اخرجنا لكم من الارض او فيما سقط السماء ففيه العشر خبره مطلقه راغله ده عام راغله ده لہذا په دې کې زکات سی خبره ده چې د پر شریعت حتی کله د چغه 15 وسق او د الله نبی فرمایي چې څومره حبوب وي چې 15 وسق ته نه رسېږي پای کې زکات نشته 15 وسق یو وسق شپته سواد یو سواد 2.5 کیلو دی 15 وسق دا وسو50 کیلوګرام جوړي نو لہذا غلا میوه چې غنم دی وربش دی جوار دی او داس نور حبوب دی چې هغه د 250 کیلوګرام نه کم وي نو هغه نصاب ته نشي رسیدلی لہذا پای کې زکات نشته شیخ صاحب محترم یو کس د زمکه په اجاره باندې اخیسته ده دا عشر اوس په چا باندې دی دا مثال یو چا سره کړي په دریمه باندې شپږم باندې څوره باندې هغه سره د زمکه مالک سره خبرې کړي دا عشر به څوک ورکړي دا چا چې زمکه کارلې کړه دلته شیخ محترم د انسانانو طریقه دا د چغه د زمکه په دوه طریقو ورکړي یو ته اجاره وي یو ته مزارعه وي اجاره دي ته وای چې زمکه دا تعالی می درکله په 1 لک روپۍ ماته صرف پیسې راځي ما چې څومره غله دانه دغه ستاده نو قران کریم هغه حکم کړی دی چې غله دانه د چا د پاره راووتل نو هغه به ورکړي ومما اخرجنا لكم من الارض نو د زمکه حاصلات د زمکه غله دانه هغه ستا ملکیت دی نو لہذا زکات به تور کې زما خو صرف 1 لک روپۍ دي زما د خپل 1 لک روپۍ باندې چې کال واوړې زما زکات ورکو دویم صورت د مزارعه دي مزارعه دي ته وي چې د زمکه حاصلات را نیم ستا نیم زما دوه حصے ستا یو حصہ زما نو ته به د خپل حصے نه زکات ورکې عشر ورکې زبې د خپل حصے نه ورک به د دې د نصاب په اړه کې د علماو دا قول دی چې ستا بزان له نصاب ته رسیږي او زما بزان له نصاب ته رسیږي نو به کدا دوانه د 15 وسقونه کم وي ستا به 15 وسق یعنی لس وسق ته نه رسیږي په زکات نشته لکه احتیاطي قول په دې کې دا چې مجموعه تور باندې لس وسق ته ورسیږي په کار دا د احتیاط په دې کې چې زکات ورکړي شیخ صاحب محترم یو کس په چا باندې قرض دی او دا وایي چې دا کس چې د زکات مستحق دی نو زه به چې چلو کوم دا خپل زکات برواخلم ټول به هم دې ته ورکم زکات به هم دې ته وشي بیا سبا ورشي ورته وایي چې دا قرض پیسې مې بیرته راکړه دا صورت دا په معاشره کې شیخ محترم عام طور د مالداران د زکات ډېر غټي حیلې برابرای کله نا کله که تاسو خیال زمونږ استاد د پښتنو په رواج کې د خور خورنړ خپل برخه چې راځي به ته واپس کیږي او څه شی ول خلک ورکي کور د پاره میوه ول اخلي یا د سنور پیسې ول ورکي یو جوړ جامه ول کوي یا د سیدات خور خورنړ زمونږ استاد هغه سره رحمیده چې قران سنت هم راته ویل زمونږ استاد په رواج کې د عرف کې د نو ډیر خلک هغه دا ته په زکات کې
یا بعضې داسې خلک چې یو سړی ته پیسې وتښتوي وایي زه په زکات کې مو ته حساب کړې یو سړی مفلس شي د هغې نه پیسې نه کېږي ویل زه په زکات کې د الله په مال کې د خدای په مال کې داسې ورته وایي تا تې دغه که قبول یې کړه نو دا طریقې چې دی دا صرف حیلې دي صحیح طریقه دا ده چې موږ او تاسو ته شریعت ایتاء الزکات حکم کړی دی چې زکات ورکا دا خو ایتاء نه ده دا خو وضع ده یعنی هغه مال چې په هغه باندې هغه ته دی معاف کړو معافي جدا شی دی ورکول جدا شی دی یوه دویم دا د شریعت موږ او تاسو ته د تنګ دسته مفلس فقیر نیستمن انسان باندې ستا قرض واوړي د طریقې راښودلې ده وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره که یو سړی د ستا په قرض دی او هغه تنګ دسته دی نو څه به وکړي انتظار به کوي چې هغه مالدار شوی به د هغې نه وروسته د هغه مال هغه به تاله درکړي او د الله نبي فرمایي چې کوم یو انسان تنګ دسته انسان ته صبر وکړي یا یو ته موده اوږده کړه الله به له جنت ورکړي نو د تنګ دسته فقیر غریب انسان دپاره جدا حکم شریعت راوړی دی او دا جدا اوس دې کې هېڅ شک نشته که دا حیله جوړه شوې نه یو مالدار راپاڅېږي د ده په یو سړي باندې قرض دی او دا نیت چې زه بل مسلمان بل فقیر له زکات ورکوم دا تیار فقیر دی زما ته حالت ښه معلوم دی یقیني مستحق دی بل به پته نه لګي دی وله ورکړي او هغه هم وایي چې لکه د دې سړي په ما باندې قرض دی خپل سوچ وکړي نو دې کې شک نشته چې دا په غیر د حیلې نه زکات دی وشو خو چې حیله جوړه کړي ګوره چې زکات در کومه بېرته به یې مال راکړي یا ورسره پټه خبره وکړي یا ورته یا هغه په دې پوهېږي چې بېرته ورنکړم بیا بله ورځ زکات نه راکوي یا دا چې بل له 10,000 روپۍ ورکوي دا یې قرضدار دی 10 لکه ورکړي چې بېرته راکړي نو دا یو نوع حیله ده موږ شریعت د حیلو نه منع کړي یو امام بخاري رحمه الله د دې حیلو د رد کولو دپاره مستقل کتاب قایم کړی دی په خپل صحیح کې کتاب الحیل نو حیلې چې دی دا د الله حکمونه په یو معمولی خبرو باندې رد کول دی او دا د یهودو طریقه و چې هغوی به په دین کې حیلې جوړولې او د الله احکامات هغه به د حیلو مطابق رد کول جزاک الله شیخ صاحب یو کس د کلونو زکات نه دی ورکړی اوس دا زکات ورکړي رستنی کلونه به مصور کې په کوم ترتیب به ورکړي یا زکات معاف دی توبه به وباسي څه ترتیب دی د کس لپاره دې کې خو هیڅ شک نشته چې زکات د الله رب العالمین د طرف نه په انسان باندې قرض دی او د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله د قرض په باره کې فرمایي فدین الله احق ان یقصى اوس د دې سړي حال ته به وګورو که ورته چېرته داسې په طور کو چې ته به د ټولې زندګۍ زکات ورکې او هغه دومره زیات بوج په ده باندې جمع شوی چې دا خبره واوري نو آینده کې هم زکات نه ورکوي بیخي د دې ترک زکات نه توبه نه وباسي نو موږ ته د الله نبی الله فرمایل چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة داسې سړي ته به وویو چې ته توبه وباسه د مخکني ګناهونو نه او د الله د رضا دپاره آینده کلونو زکات ورکوه او دې سره تصدق کوه امید دی چې الله رب العالمین ته مخکني ګناهونه معاف کړي او که یو سړی مثلا 1 کال 2 کاله 3 کاله معین زکات پې پاتې دی نو هغه به په کار دا د الله قرض دی د په غاړه طوق دی چې دا ادا کړي که داسې یو دمې نشي ادا کولی بس د صدقې په شکل د لږ ادا کوي تر دې پورې چې د په ګمان باندې یقیني ثابته شي چې الله رب العالمین د دغه قرض نه خلاص شو شیخ صاحب د هغه زکات کې مثال اداره ده چا نقدي ورکړي او زه په دې باندې غریبو ته خوراکي شیان اخلم د یو صورت یا یو چا مثال د چای کاروبار دی چا د صابون دی هغه زه په زکات کې د صابون او چای ورکوم دا صورتونه جایز دي د زکات کې قیمت ورکول دا په شریعت کې ثابت دی لیکن په دې شرط چې په دې کې مقصد د مسکین سره احسان کول د مثال په تور باندې معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږلو نو ورته وویل چې تاسو د دې مالونو په ځای باندې موږ ته دا کپړې په زکات کې راکوئ وجه دا ده چې د مدینې مهاجرینو دې ته ضرورت ډېر دی نګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ساعی یعنی د الله د نبی لېږل شوی شخصیت
هغه قیمت په زکات کې د غنم او د جوار او د وربشو او د غنم په ځای باندې تی هغه کپړې په زکات کې اخلي وجه څه ده چې مسکین ته د کپړو ضرورت ودلته دغه قیمت په زکات کې مشته ده په حدیثو کې راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د وخانو د زکات په اړه کې کوم یو انسان معنی برانه کال یعنی درې کلن اوخ په او د اوخ بچي ور باندې په زکات کې لازم شوی یو د سره درې کلن نه دوه کلن یو سره دوه کلن دی ورکی یو ګډ دی وسملګری کی کګړ نه نشل دینار دی وسره ملګری کی ګوره الته زکات د اوخانو دی ورکی دینارونه پیسې ورکی خدا په هغه صورت کې چې اغا د مسکین په دې کې فائدې بعض خلک په دې زکات کې دلته محله کوي تاجر وي کم مال نوزي نو ویلا که اسم نوزي توانی مال دی رازاد الله په لار کې به ورکونو نه د قران کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمزوا فيه د خبيث مال قسمه کوي چې تاسو زکات د هغه نه ورکوي او کتاله څوک په زکات کې درکې نو تناخل الا ان تغمزوا فيه مگر که پوره چې شمپوشي پکې وکړي الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خلاصه دا چې هر انسان په خپل نیت باندې پويږي په خپل ځان پويږي چې تاسو سره څوک د معاملو کې ته خو خیر ځان د پاره نه نو ته د الله په دین کې ولې د معاملات کې چې تاسو سره څوک کې ته نه قبلې ته نه اخلي نو الله له دې شي څنګه ورکړي چې الله خو غني ذات دی شیخ صاحب مونږ ویلي چې قرض وړي ته زکات ورکول جایز دي اوس مثال ډیر خلک دي کاروباریان هغه مکسره و چې مونږ هم قرضداران یو خو بنگله لري د 1 کروڑ بنگله لري د 10 لک روپو گاډي د 10 لک روپو گاډي لري د څه قرض وړي شریعت مراد کړي کنه د کې قرض وړي کې تفصیل شته شي یو د څه انسان د چې مثلا صرف خپل کور لري د ضرورت مطابق خپل لک سنا سزمکه لري د کشتوکر یقیني چې غزمکه د ډېر قیمتي ده او د کورم قیمتي ده خدا د تجارت نه ده تجارت دا صرف د اوسېدو لپاره د ضرورت مطابق ده سي او نور روزانه د بچو خرچو سره نشته هیڅ پیسې او سره نشته مال نشته نو دې مسکینی صاحبېږي مسکین ځکه د صحابه کرام په دور کې کورونه هغه په غناوت باندې نه دي حمل شوی بلکې چې سړي سره نقد مال وی ضرورت او پوره کیږي نو مسکین هغه چاته ویل کېدل چې لہذا هغه تور کول شي او که یو سړی د سی وی چې هغه مثلا صرف په تجارت کې لاندې باندې والے راضي کړه نه کله نن تاوان والے سباګټ راضي او نور ارڅ سره برحال دي کارونه روزګارونه هر څه شته دي بلکې کدا بنگله خرڅ کې د ضرورت مطابق د خپل ضرورت مطابق بنگله کې اوسېږي نو د سی په کاروم چلیږي او ضرورت هم ختميږي نو دا انسان به مسکین نه حسابيږي شیخ صاحب یو کس د کال زکات مخکې اډوانس کې ورکړي نو آیا د سید مخکې اډوانس کې زکاتونه ورکول شي سړی دا خبره چې زکات د مخ وخت نه مخ کې ورکول دا جائز دی على ارجح اقوال العلماء یو قول د اقوال د علماء بغشتا چې زکات یو موقت عبادت دی دا باید په خپل وخت سره اداش لیکن د حدیث مطابق سی خبره دا که ضرورت پیښ شي نو د زکات سره مخ کې ورکول شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ضرورت پیښ شو نو د عباس رضی الله تعالی عنه نه د 2 کالو زکات مخ کې واخصه او به عمر رضی الله تعالی عنه هغه زکات پسې ولېګو ویل چې عباس رضی الله عنه زکات را نه کړو نبی له سلام تو فرمایل د عباس زکات په ما باندې دي او در روان کالم په ما دي او دغه وجه هم دا ولکه څنګه چې په نورو روایتو کې راغلي ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ضرورت پیښ شو نو هغه د عباس رضی الله عنه د 2 کالو زکات مخ کې اخسته نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته حکم فرمایي چې دا زما تر دې او عم الرجل سن وبيه لہذا چې د زکات مخکې ما خسته ده نو زکات به زیاده کړه شیخ صاحب یو کس دی دا زنانه راولګي کنه او خاوند ورته وایي چې زه غریب یم ما سره مال نشته زکات ما ته راکړئ زنانه خپل خاوند ته زکات ورکولی شیخ صاحب دې مسلې په اړه کې یو روایت نه اکثر علماء استدلال کړی دي چې خزه خاوند ته زکات ورکول شي خاوند د خزې ته نشي ورکول وجه دا ده چې د خزې نفقه په خاوند باندې فرض ده نو که خاوند راولګي زکات د خزې ته په نفقه کې ورکړي نو دا د یو شی چې فائدې د تراجه ده
خو په خزه باندې د خاون خرچه نشته نو خزه کولای شي چې خاون ته خپل صدقه او خپل زکات ورکړي. دی باب کې حدیث راغلی دی هغه دا چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته بیان کو او په دې بیان کې وته ویل چې یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن د زنانو جماعت تاسو صدقې کوي ولو که تاسو د خپل زیوراتو نه کوي ځکه تاسو ما تر خودل شوی چې اکثر جهنم کې به تاسو یې. په دې وخت کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بی وا چې هغه زینب نومو هغه خپل خاوند ته ویل چې موږ ته د الله نبی د صدقې حکم کړی دی او تاسو غریبي کمزورې نو زب صدقه پتا باندې وکم ته د الله د نبی نه پوښتنه وکړه که زما صدقه پتا باندې کیږي طالب درکم هغه ته ولته وکړه زنه شمارتلله نو دا زنانه زینب خپل را علی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او بلال رضی الله تعالی عنہ ته حاجت پیش کړ او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زوجک و ولدک احق من تصدقت به ستا خاوند او بچی هغه ډېر حقدار دي چې ته پاغه باندې صدقه وکړي. دلته خو لفظ صدقه راغلی دی. صدقه په شریعت کې یو عام لفظ دی هم زکات او هم نفلي صدقې ته شامل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پوښتنه ونه کړه چې فرضي ورکې که نفلي ورکې نو چې نبی له صلوات و سلام یو ځکه نبی له سلام پوښتنه ونه کی نو معلومیږي دا چې دا حکم به عام وي نو پته لګیږي چې دا حکم عام دی فرضي او نفلي دواړه سره ورکول شي. او دلته بعض علماء چې نه داس نفلي صدقه ده او فرضي صدقه نشي ورکولای خو صحیح ده که ضرورت پیښ شي ان شاء الله العزیز ورکول شي. جزاک الله خیر شیخ صاحب الله ستاسو جون کې برکت واچي او موږ تم ټایم راک ان شاء الله ملګرو یو ځل بیا به بل شیخ سره ملاقات زمونږه هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه شیخ محترم چې تاسو د دین د نشر او د پاره قسم قسم افکار او قسم قسم خدمات کوي. الله دې خدمتونه په خپل در کې قبول کړي او الله رب العالمین دې مزید تاسو په لاسونو باندې د خیر چینه روانه کړي. وفقکم الله لما يحبه ويرضى. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.